السلام علیکم ګران شاګردانو الله دې وکړي چې روغ جوړ بیاست. راځو د نن سبق تر نن سبق چې دغه بیا هم انګلیش وکیبلري د الفاظ دي او دغه سره جملې دي. تلفظ به یې ورډز مینینګ به هم او ورسره به جملې هم. په انګریزي کې دوه شیان ډېر مهم دي، یو ګرامر او بل وکیبلري. دا دوه شیان د انګریزي هغه مشت ورته وایي زړه دي. نو ګرامر هم زده کوئ، وکیبلري هم زده کوئ. او وکیبلري خو هغونه د ژبې یو سټارټ دی، بنیاد. اول د واره به د سړي وکیبلري ډېره زده بیا نور شیان. نو راځئ راسره وایستی. overthrow راچپه کول، نسکورول، مغلوبه کول. لکه د یو حکومت military coup یا coup attempted to overthrow the king. پوځي کودتا کوشش وکړي چې پاچا راچپه کړي، مغلوبه یې کړي. د پاچا د راچپه کولو کوشش وکړي. adequate برابر. This office is perfectly adequate for my needs. برابر مناسب. دا دفتر زما د ضرورتو لپاره مناسب دی. for my need دلته my موږ نه دی لیکلی. adequate برابر مناسب. amount رقم، مجموعه، مقدار. This is very big amount of money. دا د پیسو ډېره غټ رقم، مجموعه د مقدار دی. په د جمله کې موږ amount نه دی راوړی، لوړ خو میا دی راوړی. response جواب. we are waiting for your response. موږ ستا د جواب انتظار کوو. execution پانسۍ. the execution of an adolescent is prohibited in international law. په نړیوال قانون کې د یو نابالغه پانسۍ چې د هغه منع ده. secure مضبوط، محفوظ. check to ensure that all the nuts and bolts are secured. وګورئ چې دا خبره یقیني سي چې ټوله نټان او نټ بولټ هغه چې دي مضبوطه دي یا خوندي دي. continuous مسلسل. we need your continuous support. موږ ستا مسلسل پرله پسې ملاتړ ته ضرورت لرو. conspicuous ښکاره، ظاهره. conspicuous. this talk is conspicuous to all. دا خبره ټولو ته ښکاره ده. baffle پریشانه کول، دوکه ورکول. an unexplained occurrence that baffled everyone. یو داسې غیر واضح پیښه چې هر څوک یې حیران کړ، پریشانه کړ. acknowledge منل. I acknowledge my all mistakes. زه خپلې ټولې غلطۍ منم. concession رعایت. you should do a lot of concession. ته باید ډېر رعایت پکې کمی. decimal اشاریه، لسم یا لسمه، معنا حصه یا برخه. he wants the decimal. دی لسمه برخه غواړي. دا زموږ د نن سبق چې د انګلیش وکیبلري په باره کې و، ورډز مینینګ په باره کې و، هغه سره جملې ولې، دغه سره تلفظ و، نه چې دا تورې څنګه ویل کېږي. نو کوم سبق ورسوی وي ویډیو سره لایک کړئ او په کمنټ کې خپل اظهار ولیکئ چې زموږ د سبق څخه تاسو څومره مطمئن یاست، او دا هم ولیکئ چې تاسو څه ډول سبق ورشوی، څه ډول ګرامر، سبق وکیبلري چې موږ تاسو ته راوړو، که جملې که بل شی. مننه، الله حافظ.